یا می سپوږمۍ او یا می لمر کې وی وی چې د جانان پر کلی هره ورځ ورځمه الله چې د جانان وی په ما دې څه کړي دي خدایه وی وی نورې دې ګل غوټۍ ولاړ د ټپو خپرونه نه ده مخاندې خپرونه ده بس ته چالانه بخښه دې لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د مخاندې خپرونې خوږو لیدونکو اوریدونکو هیله مند یم جوړ روغ به یاست او د صحت جامې به مو په تن کې وي دا د یو ځل بیا د مخاندې د خپرونې وخت را رسېدلی دی چې درانه چوپړ ته مو زه لونګ او آرین سرتاج دوستانو څنګه یاست صحت مو څنګه دی ژوند څنګه دی هغه شنې چای څنګه دی اساس مخ ته اوس پرتې دي نه خورې یاست په دې هیله چې د ژوند چارې مو په خیر وي نو خوږو دوستانو او لیدونکو د مخاندې خپرونه هیله مند یم چې تر پای شب ورسره وګورئ په مخاندې په خپرونه کې انشاءالله ډېر څه جالب معلومات هم شته او د هغه تر څنګ خندونکي طنزیه معلومات هم شته پکښې نه چې طنزیه څه چې ورته وخاندئ او د هغه تر څنګ ښه زیری هم پکښې لرو انشاءالله وخت و نو رضارین صاحب چې ورته وایي څنګه کوو د تېر رقم ته اونۍ په رقم ته ځو بل رقم ته دی څه رقم کار دی ورته زه دوستانو زه تمثیلي ټوټه ګورو تمثیلي ټوټه وګورئ خوند ځینې واخلئ ګوړې وخاندئ معنی یو څه ځینې زده مه کوئ نو راسره اوسئ دا دی د غوث الدین د کور ته خو رالمه ابو د ګرمې ده زما په نظر لکه چې بیده دي که څنګه دی ته ودې دا پلاله ور وټکوم السلام علیکم السلام علیکم جوړونه خیر تکړه تازه شایست بخیر صحت مو ښه دی جوړونه خیر خیراتې خیر غوث الدین لالا کور ته دی ښه په کور دی درځم ورباندې ښه کور دی درځه ډېره مننه والله داسې نابوده ګرمي وه شو د خوب مې نه هسې ایستلې لونګ راغلی کوم لونګ کوم انډیوال خان محمد ورور هغه ورور لونګ راغلی دی چیرې دی څه شو اوس به ټوله د دونه به خارجي رقم شوي راسله ته شنه که یو شی مې در اوه خدای راول لونګ جان خدای دې راول دا چیرې نازمان جوړ په خیر تکړه تازه خیر جوړه هغه تر شنه الله دې راوله بېشکه سیستم د ګرد داسې انتیکه جوړ کړي دي موکیانې سیکان ما چې په خارج کې دا شان ډېر زیار دا خو دلته په داخل افغانستان کې هم دا کوچونه موچونه ایښي دي ښه په خیر رالې څنګه کله رالې دا ولې غږ وکړې چې د طیارې څخه په هوایي ډګر کې تاسو ولمه چې ټکسي ته وختلم د مخې مې ته سترګو ته ودرېدلې چې نو دا دومره غټ کلي کې بل څوک داسې یار نه لرم نو راسه د دې ځای ته ورسه زموږ هغه دوکاندار میرزاولي ته ورسه یو درې انې هغه یخ شان اواخ ورسه راوړل انرجانې راوړي انرجانې یخ شی یا نو مننه خیر ګرمي دې سوی ده چای هم پرتې دي په دې خاطر چې یخ شان راوړي هغه دې انډیواله انرجان څخه به تېر شو زه لږ دغه د انرجان سره مشکل هم لرم یا د انرجانې چې دی کې ټوله تیزاب او ګاز پکښې دي دا پښتورګو معدې ته مې ډېره سخت تاوان رسوي ته څنګه مزه صاحب دا خو ځوان شوی ماشاءالله دا مې خدای نه ښایسته دی ورور ډېر ښایسته شوی کوزه مو ورته کړې ده څه کوزده مو لا ورته کړې ده وروره سورج باندې واده لکه ته سپین سرګ لکه ورته یخ شان اوړه یا ولکه ولې یو دې پر ځای باندې چې انرژي وشوه مرزي صاحب انرژي صحیح ده یو نیک یو غړی طبیعت سموي مګر اما په مومن کې ډېر تاوانونه هم لري په خارج کې خاص څوک نه خوري د دې پر ځای باندې چې انرژي وشي
انرژي پر ځای باندې میوه خوري ډېره. بیا زموږ داسې د افغانستان تولیداتو وخت دی، اوس به د دې میوې سیزن دی، انار به ښه ډېري، سیبان به ښه ډېري، انګور به وي، هندوانه او خټکي دا بلا به تر پیدا کېږي دلته. ځکه د افغانستان زما د وخته په یاد چې زه د بابا د خدای پاک وبخښي د هغه سره به د مځکې کار ته کله کله تللم، دا شیان به ډېر ول. لیونه ته اوس پرې هغه ساده انرژي لري. میوه چې ده میوه موږ څه وطن میوه ده شی نه دی. انار عادي شی دی، موږ څه انار موږ د وطن انار دی هر وخت خورو. استاد خدای خیر درکړي. زه منم در سره چې دا هر انرژي جوړیږي د هغو میوه څخه جوړیږي، د هغه میوه پکښې کاروي. نو تر دې ښه ده چې هغو کې ګاز او تیزاب وراشي، ښه ده چې تر هغو دغسې دغه ګټوره میوه هم دغسې ښه دی. هندوانه راوغواړه یا خټکۍ راوغواړه یا سیب انار. زموږ د هلمند څنګه انار دي یاره، بیا د نوزادو د دغه بیا د انګور یاره ما فکر کوي دا سړی اوښتی دی نه دی اوښتی. هو څه خبره په ځای ده. کله چې موږ مریض ډاکټر ته بیایو هغه اوس پرې ما نه دی اورېدلی دا انرژي ورکړه یا دغه انرژي ورکړه یا د احمد من هغه نومان لري انرژیان هر وخت وایي که څوک کمزوري وایي سیب ورکړه یا کیله ورکړه یا میوه ورکړه. ستا خبره په رښتیا ولې میرزاولي صاحب دغه راوړه انارو سیب راورسه بس دا خو نو خپله هلمندۍ تولیدات دا ډېر دي. په خیر راغلی د نصیب سره الله دې پر ځوانۍ برکت ډېر خوشحاله شم او ډېر پرمختګ مو کړی دی ماشاءالله. اوس نه د پخوا وخت نه دی. وطن مو جوړ دی، سوله د ثبات دی، امن دی. نو دا په وطن کې هدف څه دی؟ هغه دی میوه یې هم راوړه. نو راځه میوه به هلته وخورو. میوه به وخورو. شراغلاس هیلمند یم چې تمثیلي پارچه مو کتلي او اورېدلي وي او ډېر څه مو ځینې زده کړي وي. درنو مینوالو موږ چې کومې خپرونې ستاسو دپاره تیاروو او ستاسو درنو حضور لپاره یعنې د رسنۍ له لارې او داسې د خوا له رسنۍ له لارې څخه نشروو دا ټوله ستاسو لپاره چې یو څه ښه پیغام، یو ښه خبره، یو څه زده کړو، یو څه مفهوم پکښې وي داسې مفهومدار وي او یو لحظه ورته وخاندو او ستاسو پر دا وچشو نو مسکا راولو. او د دې ترڅنګ خوږو دوستانو د ښار بېلابېلو ستونزې مشکلات هغه ترڅنګ ښه کړنې چې هغه د ښار په ښکلاګانو کې یا د وطن په د ازادۍ په ښکلاګانو کې ښه خوند کوي دغسې څه هم تر تاسو پورې درسو او په تاسو ته در اورو یا در باندې وینو. نو ارین صاحب زه دته د نازه ارین بابو وایم. نو ارین بابو اوس څه شي ورته لرو؟ نو دوستانو زه دوربین ګورم. دوربین کې نو څه مشکلات شته؟ دوربین دا نو لیدونکو د کیمرې په چار کې راسره ښاغلی عادل خان دی. بس دی چې وینم دا تور کالي او ښایسته سټ کړې غاړه نو بله نو الله دې راولي نو به راشه. دوستانو دا دوربین مې راسه پټ کړی وی یخ شی راته راننیسي دوربین ولاکه درکړم مه کوه یاره اوس مو په زارو سترګې دي تاورې دا نو راځه نو ته وګوره نن خوشحالي سره داسې وکړه چې وګوره پسې وګرځېږه د ښار څلور سره کونجه پکښې وګوره چې لیدونکو ارین صاحب ویني چې اوس په دوربین کې پسې ګوري چې د ښار په کوم دا پیدا مکړې نو پیدا کې تیرا کې چشت پیدا کړې زه به هم وګورم ودرې خدا خو دې ډېر چې ډېر دوربین دی ډېر ښایسته. واه 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 نعم خدا چشمی بدور وای نازنین فقط بگو نام خدا. نام خدا من ډیر ښایسته کار شوی دی، خوندور کار شوی دی. د خیر سره هم د ولس خیر شکر وي موږ پرمختګ په لور روان یو، د پرمختګ په لور د ښار د وطن د آبادی په لور روان یو. نو دوستانو ورځو پلان د دوربین کښېږدم ورځو د هغه ځای څخه نږدې ساحه په تاسو وینو چې څه کېږي او د خلکو سره خبرې هم کوو اترې هم کوو. تاسو راسره اوسئ. درځه سلامونه نیک هیلې د سکون راډیو قدرمنو اورېدونکو او د خواله رسنیو درنو مینوالو بیا هم ستړي مه شئ. دا دی چې درته ویلي مې وه چې یو د خوښۍ زیری در سره شریکوم
دا د خوښۍ د زیرې ځای ته راغلی یم چې دلته م یو انجینر صاحب هم ګیر کوي. خوشبختانه ډېر د خوښۍ ځای دی. دی به انشاءالله د دغه سړک د بیا رغونې چارې چې پیل سوي دي د دې په اړه به هم معلومات راکړي چې دا د ښاروالۍ لخوا څخه د حکومت لخوا د نورو خوا څخه مؤسسات لخوا څخه کومه خوا څخه جوړیږي خو ښه پرېکړه یې کړې ده ډېر پر ځای پرېکړه ده. سلامونه. وعلیکم سلام. ستړي مه خیر راسي. ډېر مننه. که چیرې ځان د سکون راډیو اورېدونکو او د خپل رسنیو مینوالو ته معرفي کړي. انجینر شاه محمد ژمن یم د لښکرګاه ښاروالۍ څخه د سړکانو نظارت لپاره. ډېر مننه. انجینر صاحب دغه سړک چارې پیل سوي دي دا تر کومه حده پورې ځي؟ آیا تر ګرشک پورې کم داسې تر لنډ ځای پورې دي؟ دا سړک چې دی تقریبا د 4 کیلومتره پر شاوخوا باندې چې د لښکرګاه ښاروالۍ د خوا څخه تمویلیږي. ټوله بودیجه د لښکرګاه ښاروالۍ د خوا څخه د کومې مؤسسې د خوا څخه یا د بل ارګان د خوا څخه نه دی یا د مرکز د خوا څخه موږ ته نه راځي. دا هغه پیسې دي چې موږ د لښکرګاه ښار کې په ټکسو باندې راټولوو. کم د صفایي ټکس چې دی یا جوازونه دي نور عواید دي د لښکرګاه ښاروالۍ د خوا څخه چې راټولیږي د ولس پیسې دي د هغه ولس دپاره دلته مصرفوو موږ په دغه پروژو باندې. ډېر مننه. انجینر صاحب اکثره خلک هر وخت وایي دا ډامبر چې کوم جوړیږي په ښارونو کې یا غټ لوی لارو کې کوم سړکونه چې مخ ته ځي وایي دا د خارج پیسې راځي یا د مؤسسات لخوا څخه راځي. دغه ډېر ښه پر ځای خبره وه چې تاسو ورته وکړله چې دا کومه د خارج یا د مؤسسې پیسې نه دي بلکې دا دغه ولس یا د ښاریانو پیسې دي بیرته د ښار د ګټې لپاره مصرفېږي. بالکل دغه پیسې چې دي موږ د دغه ولس څخه راټولوو. د دوی د صفایي پیسې چې دي چې په لږ لږ راټولو د کور څخه د دکان څخه د صنعتي پارکو څخه د جوازونو دي د صفایي ټکس دي دغه پیسې راټولوو په دغه ښار کې ټوله مصرفېږي او په مصرف ورته رسوو. بیا موږ داسې یو پروسه هم لرو د لښکرګاه ښاروالۍ د خوا څخه چې موږ په یوه روبه کې موږ د ولس ته حساب ورکوو چې تېره هفته کې موږ په لښکرګاه ښاروالۍ کې یو پراخه غونډه درلودله چې موږ د 2 روبو د 6 میاشتو کم عواید چې موږ راټول کړي دي هغه موږ ټوله حساب ورکړی دی چې په دغه پروژو باندې په دغه سیستم باندې موږ په مصرف باندې رسوو. ډېر مننه. ستاسو هڅې ټولې د ستایلو دي. موږ مو ډېر خوشحاله کړو. البته دغه ښاریان دغه خلک د دغه دوړو خاورو څخه البته په ژمي کې چې به باران وسو اوبه به دلته ولاړې وي خلک به په ډېر مشکل سره به تګ راتګ کوي. دغو دپاره ډېر اسانتیا برابره سول. تر ښاره پورې ډېر ژر وسار رسېدګي کولی سي. نو هغه ښاریانو ته چې پر دغه لار باندې تګ راتګ کوي یا د مهاجرو کوم استادان یا نور خلک یا د کلي خلک دغو ته کوم پیغام لري چې دغه ډامبر سره کم احتیاط وکړي په سره کم سره دی باید وساتي او د کوم څه څخه وساتي چې هغه تخریبوي هغه د هغو څخه لاس واخلي. بالکل تاسو ډېر ښه نقطې ته اشاره وکړله. موږ زه به پله د سړک اساسي دغه درته ووایم چې موږ دا سړک ولې پر دغه خوا باندې شروع کړی دی. دا سړک یو اساسي سړک دی چې موږ د لښکرګاه ښار دپاره موږ هېڅ نوع بایپاس نه درلودی. چې نور ولایتو بایپاس درلودی موږ بایپاس نه درلودی چې غټ موټران یا د نور ولایتو موټران چې په ښار کې بیا رش جوړوي چې هغه د ښار په شا باندې تېر سي. نو دا سړک هم بیا چې د ستراتیژیک پلان مطابق باندې پر دې لار باندې تېرېږي چې 3 ولایات دي ترانزیټي لار ده د ولسوالیو دي د ګرش ولسوالي د مساکلا ولسوالي د نوزاد د ګرش ولسوالي د خلکو دپاره دا ډېره لنډه لار ده چې په کیلومترونو باندې دا لنډېږي چې د خلکو دپاره وسایل راځي د خلکو د مصرف دپاره سرپېجویي راځي. او دا سړک د 4 کیلومتره په اندازه باندې جوړیږي چې تقریبا 43 میلیونه افغانیو پر شاوخوا باندې د لښکرګاه ښاروالۍ په بودیجه باندې جوړیږي. موږ د لښکرګاه ښاریانو څخه د دې منطقې د ښاریانو څخه لښکرګاه ښاروالۍ دغه هیله لري چې بار یې هم ویلي دي چې د عامه پوهاوي کې مو دا ویلي دي چې موږ سړک جوړوو یا یو بله پروژه جوړوو یو پارک جوړوو یو نور ځایونه جوړوو جمنازیم جوړوو د دې په ساتنه کې د لښکرګاه ښاروالۍ دغه رول نه لري لکه عام ولس چې لري. دا سړک چې دی چې موږ جوړوو موږ پر دې سړکانو باندې هر ورځ رفت آمد نه کوو. دا د دې منطقې خلک رفت آمد باندې کوي. د دې په ساتنه کې باید دا خلک زموږ سره کومک وکړي. د دوی رول مهم دی چې باید دوی خپل خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې دې سړک خیال وساتئ دې سړک ته اوبه مو ورپرېږدئ. دا اوبه ډېرې مضرې دي د ډامبر دپاره چې د ډامبر دپاره حتی د مرګ سبب ګرځي چې د اوبه دې نه ورته ورپرېږدي. خلک د وسایل احتیاط باندې کوي په احتیاط دې ځي
چې دوی د خپل کشرانو ټولو دغه خلکو ته دغه هدایت وکړي د لښکرګاه ښاروالۍ سره به د دوی ډېره غټه پیرزوینه او غټ احسان وي. ډېر مننه انجینر صاحب. واقعا زما له طریقه بیا دا پیغام دی هغه دکاندارانو ته چې کوم د سړک پر غاړه دکانداري کوي د دکانداري مخ د پاره وپاشي باید ونه کړي او د هغه کورو د پاره چې هغه د اوبو پیپ تیروي کوشش دی وکړي چې داسې نه وکړي لکه پخوا چې په خامه سړک کې به چرې کښله او پیپ به یې تیرو د یو کور نه بل کور ته یا بېمځکې ته یا یو چمني دپاره داسې کار ونه کړي. باید دا سړک داسې وبولي لکه خپل د کور وطاق داسې باید ښایسته یې وساتي ځکه چې دا ښاروالي د ځان سره نه وړي نه هم د ښاروالي مسؤلین دومره پکې لکه موږ چې دلته پر ځو راځو. ډېر مننه انجینر صاحب. مننه انجینر صاحب هڅه هم د ستایلې چې په دا سره ګرمۍ کې د ولس لپاره خدمت کوي. دوستانو را سره اوسئ د یو بل دوست سره هم خبرې کوم په تمه اوسئ. بیا مو هم په سلامونو هرکلی د سکون راډیو درنو مینوالو. دا دی ترڅنګ مې بیا یو بل انجینر صاحب هم ګیر کړی دی د سره به هم خبرې وکړو. انجینر صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو ته ښه راغلاست. ډېره مننه. انجینر صاحب که دې نوم معرفي کړې. ما نوم محمد ایمال احمدي د اسحاق خیرخواه شرکت له طرفه ساختماني انجینر. ډېره مننه. انجینر صاحب دلته کومې چارې ستا پر غاړه دي؟ د دې پروژې ګرده مسله زما په غاړه زه د دې پروژې پروجیکټ منیجر د کمپنۍ د خونه پروجیکټ منیجر. بله مخکې تاسو دلته موجود وئ هغه تیر انجینر صاحب ویلی ول چې دا 4 کیلومتره زموږ په ولکه کې دی البته تر پله پورې د پله نه اخوا ته جوړېده بیا د چا په لاس کې دی؟ نو هغه خو پلان ولایت خپل هغه کړی د پریکړه کړې ده چې ولایت خپل کار کړي ځکه پله باندې کار روان دی او خاطر کوم سړک چې په هغه سړک باندې هم د ولایت خانه کار روان دی. کومې ابتدایي طبقې چې دي مثلا سب ګریډ او سب بیس دا کارونه شوي دي یو څه سړک ګریډ شوی دی نو د موږ په د کمپنۍ مربوط چې کېږي همدغه تقریبا 4 کیلومتره په شاوخوا کې سړک دی چې تاسو ته بهتر معلومه ده د کومنانۍ د ډمبر د ختم نه شروع کېږي بیا تر رود تر غاړې پورې. ډېره مننه انجینر صاحب. دغه کوم ماشینان چې مصروف دي دا هم د ښاروالۍ دي که دا د شخصي او ساختمان دي؟ نه دا د خپله د کمپنۍ دی رحیمي شرکت لخوا دی. ډېره مننه انجینر صاحب. که دا راته ووایه د دې مصارف مخکې انجینر صاحب ویل چې دا ټول د ښاروالۍ لخوا کېږي د ښاروالۍ لخوا کېږي که کوم مؤسساتو لخوا؟ بله دا د ښاروالۍ انکشافي بودیجه ده د هغې د طرفه د مصارف مکمل په غاړه اخیستل شوي دي د ښاروالۍ د طرفه او ښاروالۍ خپله د مصارف د ښاریانو دغه کوم غځېدلی سړک چې د دوی د کلي په مابینځ کې تېرېږي دا به ډېر څه راځي وي څه درته وایي؟ ولې به نه راضي کېږي ځکه دا یوه آبادي ده په آبادي باندې هر څوک راضي کېږي نو ډېر خوشحاله دي ډېر خوښ دي خپله د دولت نه د حکومت نه د امارات نه د ښاروالۍ نه د ولایت نه د ګرد ارګانونه دوی ډېره خوښي څرګندوي خپله کمپنۍ د خونه. مننه انجینر صاحب. انجینر صاحب زه خپل چې کله مې دا پوسټ په فیسبوک د لارې څخه ولید ډېر زیات خوشحاله شولم. انجینر صاحب څه پیغام لري دا وطنوالو ته ښاریانو چې دغه سړک کې د کلي په مابینځ کې تېر شوی ساتنه باید څنګه وشي؟ پیغام خو دا دی دا د دوی خپل مسؤلیت دی دا وزیر بنایي پروژه ده باید د دې څخه په پوره ډول سره د دې ساتنه وکړو او د دې څخه هغه کوم شیان چې د دې تخریب سبب ګرځي کوم کارونه هغه باید د هغې څخه جدا جلوګیري وشي خصوصا د ډمبر دپاره چې دي اوبه ډېرې مضر شی دي دا د ډمبر په غاړه باندې کوم دوکانونه کورونه دې ته مې توصیه ده د دې نه مې غوښتنه دا ده چې د خپلو اوبو مخه ونیول شي او سړک ته رااعلان شي. ډېره مننه انجینر صاحب. ډېره مننه. خیر ژوندی اوسئ. د سکون راډیو درنو اورېدونکو او د خپل رسنیو مینوالو د انجینر صاحب خبرې مو واورېدې. واقعا ټول خبرې پر ځای خبرې وې. باید ساتنه یې وشي د ډمبر ښاریانو وطنوال او دغه د کلیو مابینځ کې تېر شوی سړک چې دی باید په ښه ساتنه باید ښه ټیټه اوسي. داسې نه وي چې اوبه دي یو خپل کور به پر علاقه بل خپل کور پر علاقه نو خپل کور به پر کومه خوا وباسم. نو را سره اوسئ خپرونه انشاءالله دوام لري. سلامونه بیا هم سلامونه ومنئ
دا د ترڅنګ مې بیا یو ښایسته ځوان ولاړ دی د څخه هم پوښتنه کوم د کور فکر کوم د سړک پر دغه غاړه دی. السلام علیکم قاري صاحب. وعلیکم السلام. څنګه بخیر یاست؟ ښه دي. ژوندی اوسې قربان سم. نوم دې څه دی؟ نوم مې محمد خان همت دی او کور مو دلته دی. ښه همت صاحب دغه سړک ستاسو د کور مخ ته تېرېږي څومره خوشحاله؟ ډېر خوشحاله یو. دا موږ الحمدلله ډېر د خدای څخه دا ویاړو چې زموږ د کور مخ ته د معلمینو کې به دا ډېر وخت داسې سړک نه و راغلی. انشاءالله تقریبا د 10 کاله کېږي موږ دلته راغلي وو نو داسې دوړې وو داسې مشکلات بیخي ډېر وو. انشاءالله اوس ډېر خوشحاله یو چې سړک ووځي زموږ د کور مخ ته او دوکانونه وراچي وو د خیره سره نو مریم هم لوړې سوې د خیره سره. دا د ګور نو بیا به شیرني ویشې. همت صاحب د شپې په دوبي کې د شپې د باندې بېدېدلې چې برق به نه و د سرای په انګړ کې چې دلته به یو موټر تیر شو سهار به راکښېنسو پر بسترو پر دا باندې به خاورې پرتې وې وه داسې خاورې خو نو بیخي ډېرې وې او چهارشنبې به تېر سو بالا چې مېلمه به راسره و هغه به هم داسې یو څه وبېرېدی د وامو خواته مشکل دا و د غل و داسې او هېڅ په امن کې نه و. انشاءالله اوس ډېر خوشحاله یو چې دا سړک زموږ د کور مخ ته تېرېږي. الحمدلله موږ ته خدای څخه ډېر خوشحاله. دا خو ډېر د خیر ځای دی چې د یوې خوا څخه امن دی سوکالي ده او د بلې خوا څخه آبادي ده نو دا ډېر د خیر ځای دی. څه پیغام لري خپل همسایګانو کلیوالو ته چې باید د سړک ساتنه څرنګه وکړي؟ زه ټول ته دا پیغام لرم چې د دې سړک ساتنه په دې کې کوچنیان ځینې مثال ورته پرې نږدې او د مسکلانو موټرانو د دې لپاره یو څه امر پرې نږدې چې دا یو څه دا سړک مکمل جوړ شي خیره بیا انشاءالله پروا نه کوي. مننه. هغه وسایلو والا ته څه پیغام لري چې باید خپل تیز سرعت پر دې سړک باید کنټرول کړي او په احتیاط سره ولاړ شي؟ هغه ته مو پیغام دا دی باید چې پر دا سړک باندې د یو څه عمر لپاره که سړی استعفا ورکړي راله نه شي او بیا چې جوړ شو د خیره بیا پروا نه کوي او دغه بسکلانو والا باید خان په پورته نه کړي او احتیاط ډېر وکړي ځکه چې دا د کلي په مابین کې تېر شوی دی خدای نه کرده د کوم پیښ لامل ونه ګرځي. و د خیره سره دغه احتیاط باید چې دا ځوانان ډېر وکړي. موږ هېڅ دا خواهش لرو چې دا زموږ د کلي کوچنیان زما اوله زموږ د کور کوچنیان هېڅوک لا نه دوی د باندې راوځي ساتېري دوی بیا د دې بې احتیاطۍ له امله داسې نه وي چې ټکر یو پېښه رامنځته شي. ډېره مننه. د سکون راډیو درنو اورېدونکو او د خپل رسنیو قدرمنو مینوالو تر بلې خپرونې چې بیا زه مینهیار ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم. موږ ته اجازه راکړئ. خدای پامان. نو دوستانو څنګه وو؟ ما فکر وکړ یوازې زه خوشحاله دا کار ته خوشحاله وه یاره څه وایې دغه خلک د دا دوړو څخه وژغورل سوله د موټرانو دوړې به وي ورور جانه د شپې په ګرمۍ کې به دا مسلمانان په وطاکو د سرای په ګول یا په انګړ کې ویدېدل یو دوړې به روان وي چې سهار به راکښېنستله مخان وي داسې په خاور لړو لکه هغه د چا خبره نو زموږ احمدزي وایي نه هغه کور ورې دی هغه د شپې ما کله کریم کارول د باندې ویدېدل وایي سهار راولاړ شوم دونه سپېده به راباندې پرته وه او د دې تر څنګ دوستانو ښه خبره بله دا ده چې هغه دوړې به هم ورکیسي په باران کې به خټې هم ورکیسي د هغه تر څنګ یو رخشه موټرسایکل موټر یو بل وسایل هر وسایل چې وي ښه په دقیق وخت به تر ښاره پورې رسیدګي کولی شي تر ولسوالیو پورې البته رسیدګي کولی شي د ښکلاګانو لار ده نو دغه و د مهاجرو سړک د مهاجرو د لارې غځېدلی سړک لکه د کومو ځینو لکه ډاکټرانو او موټرشي والا ولې موټر نه خیرنېږي او ډاکټرانو چې مریضان کم شي خدای په دې د ښار ښکلاګانې چې زیات سي وطن آباد سي بس تر دې بهتره او ښه خبره بله نشته هر انسان نو زه دوستانو ګورو درېیمه برخه وایي علم دلم اوس پاترنګ اکا کوشیدل وزیر تنگ پیر پاچا زه باچا شوم نو سیده ته به رخشوانې د خیر سره زه به خبرې علم نو زه دوستانو میلمه را سره دی نن بیا هم نو د میلمه سره یو څه زه خبرې کوو څنګه دی حالات یې څنګه دي وکیل مو نه راغوښتی بیا وکیل نه دی یو استاد دی رخشوانانو کې وکیل لري ما دا اریدم بیا اوس د رخشوانانو وکیل هم د جارګانو وکیل به څوک هغه هم ستا دغه څه مساطر د جارو ولې مې وخت خوړلی دي نو
د وزیرګان وکیل یا دغه د کوروالا د سړي از سره ګورو را سره اوسئ. نو دوستانو د جارو خبرې مې په دې وکړله کوشش کوئ هغه ځوانان چې هغه ودونه لري هغه د کورنۍ په کارو کې د مېرمنې سره د مور سره د خور سره د کارو پوره ونډه کوي چې کله پر کور وي او بیکاره وي د هر کار کې مرسته ورسره کوي. دا د شرم خبره نه ده چې یو څوک وایي یو څوک چا دا تنور کې پرېږده ټوله ورځ د ښځې مزدوري. نه دا مزدوري نه ده، دا پر موږ باندې پوره حق لري. باید د کور په هر کار کې کومک ورسره وکړو ځکه هغه هم داسې درد خوږ ستړیا دا لري. نو ښځه چې د په اصلاح کې ډېره معصومه او ډېره عاجزه ده. نو ولې نوم عاجزه ده؟ خلک نور پیدا شي بس کار سمې د خیر سره. دوستانو زه میلمه را سره دی. نو میلمه خپرونه چې مو وکتل تر هغه وروسته موږ ته اجازه راکړئ تر بیا پورې ښې چارې د الله په امان. واده دې وکړه او رانغلې بېګا مې ټوله شپه سکان خوړلي دي نه. د مخاندې د خپرونې قدرمنو لیدونکو او د خواله رسنیو خوږو مینوالو او اورېدونکو او د سکون راډیو 90.1 درنو مینوالو بیا هم ستړي مسئ هیله مند یم جوړ روغ یاست. خوږو دوستانو د نن په درېیمه برخه کې درېیمې نینګس کې را سره یو تکړه استاد میلمه دی. البته داسې استاد دی چې یو ډېر د ښار په استادانو کې چې استاد دی تاسو پوهېږئ چې د رخشي استاد دی. نو داسې رخشه لري چې هغه ټوله شاوخوا جل و بل هندارې دي. یو ښایسته جوړه رخشه ده چې پر لار روانې ته چې به وایه چې کندې کوچۍ روانه ده شرنګۍ کوي داسې معنا په ژنګو جوړه ده ډېر ژنګژګي او هندارې او ګلاباتونو ټول شیان یې پکې ښکار کړي دي. نو دوستانو تاسو ته به زه معرفي کړم چې راسره په خپرونه کې میلمه څوک دی. مهتابچن استاد. مهتابچن استاد یو غوره استاد دی. مهتابچن صاحب خوش آمدی، په خیر آمدی، منده نباشی، زنده باشی. چطور هستی؟ خوب هستی؟ ښه جوړې تکړه کیارې ټیک ټاکې هایډز باډ باډې جوړونه ګوره دا ټول لهجو باندې خبرې کولی شي. ښه راغلاست. نو مهرباني دوستانو ته ځان معرفت کول کرتا ہے. سلام علیکم. خوب هستی جانکه؟ خوب هستی؟ څنګه یاست؟ مانا ته څنګه؟ بهتره یم، جوړ یم، تکړه یم، تازه الحمدلله. مهتابچن صاحب که دا راته ووایه په فلمي سټارانو کې یو هندي د بالیوډ یو مشهوره څیره مهتابچن یو اداکار و، آیا تا د هغه څخه دا نوم نقل کوي ځان ته انتخاب کړی دی که ستا نوم د همدغه و؟ هغه زما څخه غلا کړی دی. هغه ما څه نوم غلا کړی په دې خاطر زه د رخشه په هلمند کې نه ټول افغانستان کې داسې نوم لرم. معنا په یو ټیری چلولی شم داسې پغدي مثال ډېر کارمانې مې کړي دي. اوس درته ووایم بارونو ته هم داسې ځان ورسه غلا کوې. ډېر ښه. دوستانو مهتابچن صاحب څخه به یو بله پوښتنه هم وکړم. مهتابچن صاحب پر دا رخشې دي لیکلي دي وخېږه چې ورک دي کم یو وخت کې په یو اسټاپ باندې ولاړ وې نو غوښتل مې چې د رخشې ته در وخېږم او تر یو خپل تر ټاکلي ځای پورې ولاړ سم تر دفتره راسم. نو هغه چې کله مې د رخشې شا پر پرده ولیدله چې تا لیکلي وه چې وخېږه چې ورک دي کم نو په دې وخت کې زه بېرته درته شاته سولم زړه مې درته ښه نه کوي. دغه دې په کوم الفاظو لیکلی او ولې دې لیکلی که دا دوستانو ته روښانه کې دا خبر دا هم تاسو نه په پوهېږي ښه معنا داسې دي بوځم خپله لاره به دې خپله داسې ورک کوي داسې وایو موږ یعنې دومره تیز رفتار کوو معنا خپل لاره به خپله دې ورک کړي چې په کومه لاره رالم زه. ډېر ښه. مهتابچن صاحب پر دا بل بغل دې لیکلي دي اله مشربه بوره اله پر دا بل بغل دې لیکلي دي اجل واټ. معنا دا تاسې یو شفري الفاظ نور رخشوانانو ته لري که دا تاسې یو مثلا هغو ته یو ښار ورکوئ څنګه کیسه ده؟ دا نوم رخشوانان یو د بل سره ضد یو دا معنا خپل عربي دا لیکو دا خپل عارفان لري عارفان لرو معنا مثال موږ دغه رقم یې ورکوو دي ګسې کې او بل ته معنا مثال داسې که غلط کار دی وکړي اجل واټ ته به دسې ځي بلکل. او مخ ته پر پریټ کې بیا لیکلي وو اشات مخ ته نه دی هندارې سره دلته دې هم لیکلي وو تاول چې شي دې لیکلي وو تاول نیم بنه که
که دې زه تعقیبولم نیم به نه دا دې هم لیکلي ورسره دا مې هم دا دي پاڼو ته لیکلي دي معنا مثال داسې نه عارف بیا داسې فکر داسې ونه کړي چې دی کمزوری دی نه معنا مثال د کمزوري دغه راته ونه ګوري په سترګه راته ونه ګوري مهتابچن صاحب یو بله پوښتنه کومه 14 ښیښې دي دا رخشې ته لګولي دي 12 هندارې دي ورته لګولي دي خو بیا هم ته په د سړک پر مابین ودرېږې یا شاته ګورې د هندارو کې تاسو د خیال لپاره لګولي که د موټرانو دپاره چې یو ځای پر چوک راکاټېږي یا ته یو بل وسایل د مخه کېږي په د هنداره کې شاته وګوري چې یو څه موټر یا وسایل راپسې دی که یا همداسې راکاټېږي اکثر وخت تاسو ټکرونه ډېر کوئ د دې علت څه دی د هندارې مو د څه لپاره ورته د هندارې مو د شو دپاره تړلې دي باید ګراکان ورته وګوري شو نه ځان د وروستي قسم کې ورته او باید موږ ورته وګورو نو دوی ولې راپسې دي څه دي موږ باید دوی دوه غټ سر نیولی یا سترګې لري سر یې خلاصېږي چې دغه ورته ولاړ سپاري ورته ولاړ دي نو اوس زه بیا بغل ته سم دونه ولاکه وخت لرم دوی دا بغل ته بیا سیر ولاړ سي نو او پر د هنداره دې خپل شمېرم لیکلې د هغه د څه لپاره دا بیا داسې خبره ده چې مثال څوک وغواړي چې ما ته ژوند وایي چیرې دا سپاریان دي پیدا کېږي چټکه رخشه په کار لکه ستاسو ده تیزه رخشه هغه ګراکان ته به دا لمبه ورکړو چې معنا مثال هر وخت مونږ ستا په خدمت کې د ولس خدمت کوو معنا نو مهتابچن صاحب کراسو یو بلې پوښتنې ته تاسو د رخشوانانو وکیل لرئ زه خپل وکیل یم ښه وکیل هم یې استاد هم یې وای دوستانو یک نشو دو شو دا د هم وکیل دی هم استاد دی ښه نو پر وکالت به در سره وغږېږو دا وکالت په څه نقشه کې څه رقم وکیل که چیرې موږ ته روښانه کړه دا خبره داسې ده ښه دا نو شټاپو ځای دی موږ پیسې غواړو په شټاپ ځای باید هر رخشوانان بیا ماته د ورځې روپۍ راکوي هغه په کوم طریق درکوي څه رقم یې درکوي ولې مثال دا شټاپ مې ورته نیولی دی نو زه وکیل یم ته وکیل یې سبا یې مشکل پیدا شي زه بیا شناخته لرم نه په شناخته اوس یو ټکر و چې څوک یې په موټرسایکل وو رخشه ورسه ولاړه یو چا ګیر کې هغه ته ته سر مه خلاصو دغه واخه بله زه ولاړ څه دا کیسه ده دغه دپاره زه وکیل یم مهتابچن صاحب دا وکالت پر سیستم باندې د دغه کوم اسټاپ چې تاسو ونیوئ د دغه لمبرونو ته رسیدګي هم کوي چې رخشه پر نوبت ودرې که بیا نوبتي پکښې ده خبره داسې ده اوس نو یو د خاله د عامه زامن هغه پرېږده نور بیا ځینې دي اوس مثال ما د ورځې 500 راکړي مثال هغه یو څوک بیا سدی راکړي هغه بیا د ورځې 10 دغه هم کوي پیرې هم کوي معنی هر څه ډېر روپۍ راکړه هغه وار د مخه دی نو چې ته وکیل دوستانو مهتابچن چې وکیل دی او دومره شارټ ماډل رخشه لري او داسې شارټ ماډل لیکنې پر کړي دي نو د نور مریدان مثلا هغه نور د اډې مسؤلین به څنګه وي هغه هم دا شارټ شان لیکلي که باسواده تاسو هغه هم لیکلي دي دا ګور دغه ملګر دغه کار دی بس که تا دا ګرده لیکو وروره او مهتابچن صاحب ماشاءالله دی چاغ هم یې ښه خېټه لري او بدن غټ پهلوان بدن لري دغه رشوت د لاس څخه داسې غټ شوی غټ بدن یې غټ شوی دی که داسې بس خپل په حلال ګټه باندې داسې چاغ شوی یارو دا داسې خبره وه تا شاید د ځینې دوستانو ما غږ اوري یا ما ویني وختي ډنګر وم ډنګر د رخشوانانو کور ودان په دا ټول رخشوانانو زه وکیل انتخاب کړم و دا پیسې راکړي چې شی مصرف کړم بالا دغه خوراک دی زه نسته وراچوم په دې خاطر څنګه چاغ شوی یم مهتابچن صاحب اخیری پوښتنه د بعضې دوستان تاسو ته د رخشې د لیکنو پر برابر څه وایي چې دا تا ښه کار کړی که بد یا د رخشه په ښار کې ځغلی ښه کار دی که بد یا دغه فرار چوک باندې راکاټ سي بې پامه دا ښه کار دی که بد یا د سړک پر مابین باندې یو سواري یو زنانه وویني د سړک پر مابین بریک ورته ونیسي ورته ودرېږي دا ښه کار دی که بد خلک څه درپسې وایي مچ دوست لري که نه لري مچ نه لري دوست زم دوست نه لرم موږ هم دوستان نه لرو بالکل ښه په دې خاطر چې هر وخت ټکرونه موږ کړي هر وخت موږ په درګزي معنا سړک مابینځ کې ولاړ هر وخت موږ شنه ولي هر وخت موږ ټکر کړو بیا امنیتي د شهر نظم ټول تاسو خراب کړی وو ترافیک بیا د سره باندې ګران دي دا ما سره ترافیک ملت وینو بیا رالاس 3 ورځې د طبیعت خراب شي هغه خراب طبیعت منم مثال هغه کله کمیږي مهتابچن صاحب د سټوډیو ساعت چې ګور وخت ډیر کم دی کداغه اخیری او پیغام ورکړ شوانان ته چې هغه مستپر کم ځان جوړ کی کنه یو څه بدلون ځان کې پیدا کی
یاره بدلون ډېر ښه دی و په دې خاطر ځینې دوستان لایسنس هم نه دي اخیستی د ترافیکانو ده اوس مې خپل نه پورته وویله ما د لایسنس راواخلې لایسنس اړین بهتر دی هغه بیا چې شو کړه زه د وکالت پسې واخیسته د نیم ساعت کېږي وکالت ته ولاړم وکالت یې پرېښود پیغام ورکړه معنا د پیغام یې دا دی دوستانو داسې وکړئ چې کله سپاري درته راغلی سپاري نه ځي درته خامخا یې 2-3 دقیقې درته ولاړ یې دا بغل ته څه درې ګزې باندې بهر سپاري ته وایي چې کوم ځای ته ځې وخې بیا مخې څه سړک په مابینځ باید موږ بریک ونیسو او ځینې دا خطونه څه معنا او تا داسې څو رقم وویله بیخي هغه د وولو نه دی موږ چې ووایو دا خبرې وکړو نه دغه ووایو دا باید خطونه دوستانو ستا پر شو پر موټرسایکلانو البته لیکلي دي چې هغه د ویلو وړ نه دي چې تاسو در سنې د لارې وویل سي او د میتاویچن صاحب په نمایندګۍ بخښنه غواړم معذرت غواړم رخصه باید پر یو سیټ ته ودرول سي او بل دغه 2 دیشندار چې مرته لګولي د دې معنا نه چې تاسو خپل د سواري سترګې پکښ ویني چې توري سترګې لري شنې لري خړ لري څنګه باید د ارینداري څخه جلا استفاده وشي او د شاده خوا څخه موټر وسایل ارڅ چې هغه تعقیب سي او خپل پر قانوني لاس او د رخصو لپاره اسناد یا لیسنس ډیر مهم دی باید واخیستل سي تر بیا پورې ډیر معذرت منم غواړم د خبرونې وخت کم دی نو تر بلې داسې خبرونې پورې چې بیا وینار لونګ ستاسو درنه چوپړ ته زیریږه مشترک اجازه خدای په امان وکیل صاحب ډیر مننه خدای په امان بای